د دې معنا دا شوه چې کوم نور تورېږي نو الله موږ یری په دې باندې دا ډېر خطرې ډکه خبره ده. ولې دا اوس پته نه لګي تورېږي څه به کېږي دا معلومات نه ماته شته نه تاسو ته شي چاته نشته دی. چې الله به موږ یری نو اخوا به څه کېږي زلزله به راځي بل څه عذاب به راځي الله دې نه کړي الله دې موږ محفوظ ټول وساتي خدا معلومات موږ ته نشته دی. نو دا داسې معمولي خبره ګڼلې پکار چې اوس هغې ویل چې په دومره ټیم باندې به تورې په دومره ټیم باندې به سپینېږي بېرته خو اخوا معلومات دا ساینس والا ته نشته دی چې الله به نور اخوا څه کوي موږ سره الله دې موږ ټول محفوظ وساتي. نو په دې کې یو د خطرې نه ډکه خبره هغه دا ده. دویم هغه دا ده چې په دې کې څه کول پکار دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو نور یا سپوږمۍ وینئ چې دا تور شو نو ففزعوا الی الصلاه تاسو په غبرهټ سره ورځئ مانځه ته په یری سره ورځئ مانځه ته مونځ کوئ. تاسو زموږ خلک د مونځونه په دې کې خبر نه قلار ټول څو په خوړونو کې څو په ګاړو کې څو په دوکانونو کې څو په یو ځای کې څو بل ځای کې هسې تماشې ته راوځي. نبی وایي ففزعوا الی الصلاه مونځ ته ورځئ وتصدقوا صدقې شروع کړئ هلته غلامان آزادوئ تسبیحات یې په دا ټیم کې دا بخاري کې دا ټول روان دي انشاءالله. لہذا په دې کې غفلت نه کار اخیستل نه پکار بل سنت طریقه د مانځه چې کوم دا هم پکې سړی ادا کړي په دې حدیثونو باندې به کله سړی عمل کوي نو د هغې دپاره د مانځه طریقه هغه مې زده کوي. نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله نور تور شوی و اعلان یې وکړل الصلاة جامعه مونځ جمع کوونکی دی معنا راځئ مانځله داسې الفاظ وایي کې خلک ادم ما دغه د صلات الکسوف ته د نور د تورېدو مونځ دی راشه جمعه ته دا اعلان کولی شي په لوډ سپیکر هم کولی شي. نو اعلان وشو راغل خلک جمع ودرېدله دې کې اذان او اقامت نه وي امام به مخکې شي او هغه به مونځ شروع کړي اوږد مونځ نبي صلی الله علیه وسلم کړی حتی چې سورت بقره غوندې آیتونه یې پکې ویلي دي. نو لاول رکعت چې کاو نو په لاول رکعت کې دوه رکوګانې په دویم رکعت کې هم دوه رکوګانې دي دوه رکوګانې دوه سجدې دا مونځ نور مونځونه بدل دی ګورئ. نو قرات به امام شروع کړي سورة الفاتحه وایي بیا به اوږد سورت وایي سبحانک اللهم نه وروسته به سورت فاتحه یي لکه عام چې څنګه مونځ دی بیا به اوږد سورت وایي چې څومره ورته یاد دي نو بیا به رکوع ته راښکته شي رکوع کې او بیا خپل تسبیحات وایي اوږده رکوع به وکړي څومره چې اوږده او دا دې دپاره کېږي چې الله ته سوال کوي چې یا الله د نور ته صفا کو بل چې عذاب نه سړی بشي چې الله عذاب راولي په دې ټیم کې بیا چې کله بیرته پورته شي سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد دا وایي بیا به سورة الفاتحه د سره شروع کړي سورة الفاتحه هم وایي اوږد سورت به ورسره بل هم وایي هغه به مقل اولي په شان ته یا هغې ته لږ نږدې هغه به ووایي چې کله هغه ونی بیا به رکوع ته راښکته شي دا به دویمه رکوع شي چې دویمه رکوع به ښه اوږده وکړي بیرته به پورته شي سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه دا دعاګانې به ووایي ډېر شي بیا به سجدې ته لاړ شي نو عام چې کوم دوه سجدې د دوه سجدې وکړي خو اوږدې اوږدې بیا به راپورته شي دویم رکعت هم په دقه طریقه باندې وکړي او د هغې نه وروسته بیا سلام چې وګرځوي جو امام به یې مختصر غوندې خطبه هغه خلکو ته ووایي